دا نو څه وایي؟ ده هڅه کوله ماته څه ووایي. زه خو په څه پوه نه شوم. زه هم. عاکفه وروره، عاکفه وروره، عاکفه وروره، ممدو غواړي تا سره خبرې وکړي. ویډیویي اړیکه یې نیولې. څه خبره ده ممدوحه؟ څه غواړې؟ دا غوسه تا سره هېڅ ښه نه هلک زر کوئ نو بیړه چې باید زر یې ووایه. زه تا ته دومره وخت نه لرم. ډېره بده ده. زه تا ته هغه کس در ښکاروم چې ډېر به ورپسې خفه شوی اوسې. زه چا پسې ډېر خفه شوی یم. غواړې څه ووایې؟ هله نو زر کوه ووایه ملګریه. ښه ویې ګوره دا ملګري. سړی بیا د څه په لټه کې دی؟ ودرېده ملګريه. زوی پسې په دې ډېر خفه شوی. ما غوښتل در ښکاری کړم. فاتح زویا ودرېده ملګريه. ممدوحه ته زما زوی سره څه کوې؟ ولې زما زوی څنګ ته ورغلی؟ ممدوحه وژنم دې کم عقله، وژنم دې. ارامه اوسه ملګريه. که زما د زوی یو تن ویښته ته زیان ورسوې تا ژوندی نه پرېږدم ممدوحه. قسم کوم چې وژنم دې. اوس چې زوی دې دومره درته ارزښت لري نو راشه چې معامله وکړو. څه غواړې څه ووایې؟ ها څه غواړې ووایه. بې ځایه چغې مه وهه عاکف. هسې ځان مه ستړی کوه. که غواړې زوی دې ژوندی پاتې شي پیکاسه او آرزو ماته راکړه. رزیله، منافقه، خاینه، بې شرفه، ما سره څنګه داسې کولی شي؟ څنګه؟ هر څه خو خیر یو کوچنی ماشوم څنګه به رمته نیولی شي؟ څنګه؟ ملګریه یو ځل دې پیدا کړم بیا به ګورو. ارام اوسه. کم عقله. راځه عاکفه راځه چې لاړ شو. ودې لیدل امر صاحب؟ د مامدو کار خو دې ولیده که نه؟ زما زوی برمته کړی. هغه څنګه دا کار کولی شي؟ څنګه داسې کولی شي؟ دا سړی زما له زوی نه څه غواړي امر صاحب؟ څه غواړي؟ صبر وکړه پوه به شې. هلو نو راځه. د زړه ضربانې کم شوې، وینه یې ضایع کړې. ښه نو اوس څه وکړو؟ ډاکټر څه شو؟ نه پوهېږم. حالت یې څنګه دی ملګرو؟ نبض یې لښکري ډاکټر صاحب. موږ به خپله هڅه وکړو. ممدوحه د دې کار حساب یې در سره کوم. امیر صاحب د سړي ته درمل ورکړي که څنګه؟ ماغزه یې ورته مینځلي، څه یې ورکړي؟ د خدای لپاره ما ته یو څه ووایه، که نو لیونی به شم، والله چې لیونی به شم. یو څه خو راته ووایه که نه؟ سمه ده سمه ده ارامه اوسه. څه یې درنه وغوښتل؟ پیکاس او ارزو که نه؟ هو ارزو خو ستونزه نه ده خو د پیکاس حالات خراب دی. ښه نو څه وکړو؟ امیر صاحب یو څه ووایه، یو څه راته ووایه که نه؟ یو د حل لاره به ورته پیدا کړو. لومړی باید خپل مازغه ارامه کړو، وروسته له هغه د حل لاره پیدا کړو. راځه بسنه کوي چې ارامه اوسې. زر یې عملات خونې ته ویسئ. سمه ده همدا اوس به یې ویسو. ډاکټره ووایئ. هر څنګه چې کېږي دا سړی وژغوره، قانونه موږ ته به لویه ستونزه جوړوي. زه خپله ټوله هڅه کوم ښاغلیه. تاسې سره هم د دې کار حساب کېږي. غواړم له ټولو سره جلا جلا خبرې وکړم. هر یو مو باید ما ته ځواب راکړي. لیلا ته دې خپل کار کولی شي. سمه ده ښاغلیه. خیرې ووایئ. راځه
حالا زنگ ووهه ولې زنګ نه وهي زنګ ووهه زنګ ووهه که نه یوه شېبه صبر وکړه که زنګونه وهي موږ دلته لاس تر زنې کینو ممدو ته په تمه یو امر صاحب یو کار باید وکړو یو څه خو باید وکړو هغه د هېواد خاینین څنګه ونیسو امر صاحب ممدوحه یو ځل زما لاس ته راشې بیا پوهېږم چې څه در سره وکړم کم عقله ممدوحه ته باید صبر وکړې عاکفه اوس به زنګ ووهې عاکفه زنګ را وهي ځکه چې زمونږ په څېر څنګه چې موږ محتاج یو هغه هم محتاج دي ځکه د هغه اصلي موخه فاتح نه ده خو څنګه داسې یو کار کولی شي همدې پوښتنې خو زما اعصاب راته خراب کړل یو ځل باید په دې اړه ښاغلي سره وغږېږو زما له خبره پرته روژده د پیکاس نظارت خونې ته چا ولېږله څوک په کوم څه پوهېږي که پوهېږي ویې وایي زموږ له منځه چا داسې یو کار کړی داسې نه د ځواب په تمه یم تا کوم څه لیدلي نه ښاغلیه تا ما هم څه نه دي لیدلي ښاغلیه وګورئ دې هېواد ته د خیانت په تور به تاسې ټول منفک کم خبر اوسئ عقل مو سر ته راولئ خیرې تا کوم څه لیدلي دي هلته به ورشې ژړا دې بس کړه ما ته وګوره که غلی نه شي بیا به هېڅکله خپل پلار ونه شي لیدلی سمه ده غلی کېږم ښه ده اوس چې تاسې په کوم څه نه پوهېږئ ښه نو د دې کار سزا به تاسې ټول ووینئ ستاسې ټولو په ضد څېړنه پیلوم ښاغلی مسارې وشیبه په کوم حق دی هغه جلۍ هلته یې وړله ښاغلی هغه خیرې دا ملګری زر د ساراتو کوټې ته ویسه دا سړی زموږ کار ته دننه شوی خو د کار په جدیت تر اوسه نه دی پوه شوی خدای دې وکړي چې د مقابل لوري جاسوس ونه وسي که داسې وي نو ډېره سخته سزا به وویني ښاغلیه داسې نه ده زما خبره واورئ سمه ده سمه ده خیرې تا ته مې څه وویل سمه ده ښاغلیه په سترګو سمه ده پوه شوم سمه زه ده ستاسې منځ کې خاین نه یم ښاغلی مساره همداسې امر وشو سمه ده امر درته وشو چا امر وکړه لیلا امر وکړه هغې راته وویل چې جلۍ د پیکاس څنګ ته ویسه ان راته ویې ویل چې تاسې ورته داسې وویل زه نه پوهېدم چې داسې به کېږي په رښتیا هم نه پوهېدم زه خاین نه یم ښاغلی مساره ځواب نه ورکوي ولې دا ښځه خپل موبایل ته ځواب نه ورکوي ها ممدو به هغې سره کوم څه کړي وي ته هم ډېر منفي فکر کوې لږ ارامه اوسه هله امر صاحب راځه چې لاړ شو داسې وایه لکه چې ممدو درته په تمه وي ښه نو څه وکړو ها همدلته لاس تر زنې کېږو امر صاحب زوی مې د هغو کسانو لاس کې دی او زه دلته څنګ ته په تمه یم که زه دلته همداسې په تمه شم هرومرو به لیونی شم مغزه به مې له لاسه ورکړم زه هم ستا په اړه فکر کوم خو زموږ لاس او پښې تړل شوي عسکرو هم ستا د خوښې کور خواته حرکت کړی لږ څه وروسته به خبر راکړي صبر وکړه هرې خواته وګورئ پام کوئ بیا به دې ځان سره واخلو هلئ هلئ بیړه وکړئ هلئ دروازه خلاصه کړئ عسکران یو دننه څوک شته قمندان صاحب فکر کوم دننه څوک نشته دننه څوک شته که څوک وي راودې وځي که نه په زوره به دننه شو دروازه خلاصه کړئ خپل شرف باندې قسم کوم ښاغلی مساره لیلا ما ته امر وکړه وویل دا د ښاغلي مساره امر دی زه څه پوهېدم چې داسې به کېږي ښاغلیه هر څه چې وایې ویې وایئ په غوسه شئ ماته خاین او جاسوس مه وایئ سمه ده ارامه اوسه له لومړۍ سره کیسه وکړه
لیلا زما څنګ ته راغله ویې ویل روژده نومې نجلۍ د پیکاس څنګ ته بوځه ما هم وویل سمه ده که فکر کوئ دې کار شاته د کوم خاین لاس دی نو له لیلا نه پوښتنه وکړئ زه بېګناه یم څنګه بېګناه یې ها ته دومره هم نه پوهېږې کله چې دې دا کار د چا په امر کړی و بیا چې مې پوښتنه وکړه ولې دې به نه باید زما پوښتنو ته دې ولې هماغه وخت ځواب رانه کړ خیرې ووایه ښاغلیه لاړ شه لیلا پیدا کړه چې چېرته ده سمه ده امر پر ځای کېږي صبر وکړه هسې زحمت مه باسه زه ښه پوهېږم چې هغه اوس چېرته ده څوک قماندان صاحب دروازه ماته کو دننه شو بله چاره نه لرو دروازه ماته کوي نجیب امیره دننه غږ رانغی موږ دروازه ماته وو موږ ته بیا خبر راکړئ سمه ده بیا خبر درکوو قماندان و ترورې ته ښایې ترورې ته ښایې ترورې ښایې څه شوي فاتح لماسای مې چا در سره داسې کړي چا بېهوشه کړې ترورې زما لماسای وتښتاوه زویه مرسته وکړه زما لماسای وتښتاوه هغه څوک دی په اړه یې موږ ته ووایه تا سره یې څه کړي ترورې ما سره یې څه نه دي کړي زه فشار لرم ناروغه یم بېهوشه شوې وم خو لماسای مې هغه سړي وتښتاوه قد یې ستا په اندازه و ویښتان یې کم و په مخ باندې یو ټاپ و بلې نجیب امیره ترور ښه ده خو هغه ماشوم نشته خواښې دې ښه ده ترور د یو سړي په اړه موږ ته وویل متوسط قد لري ویښته یې کم دي او په مخ یې د ټپ شاپ هم شته دی پیدا کولی شي هره خوا به وګورو ډېر لرې به نه وي تللی انشاءالله پیدا کوي امیر صاحب زه مور سره خبرې کولی شم بله قمندان صاحب مور سره مې خبرې کولی شم البته یوه شیبه بلې مورې زه یم عاکف ته ښایي عاکفه زویه ښایم خو فاتح رانه وتښتاوه ته اندېښنه مه کوه مورې زه هغه پیدا کوم ته هېڅ اندېښنه مه کوه ته اوس قمندان ته هر څه ووایه په هر څه چې پوهېږې ټول ورته ووایه سمه ده زویه سمه ده یا دې ډېره زیاته بوخته ده فکر کوم موږ سره نشي تللی حاله راځه چې ځو هغه بې شرف مړ شوی تر اوسه نه عملیات خونه کې دی خدای دې وکړي چې مړ شي توبه زه څومره بېکاره نجلۍ یم کاش چې وار مې د هغه په زړه کړی وای لږ صبر وکړه فکر نه کوم چې له عملیات نه ژوندی راووځي تا نه به هم پوښتنه وکړي چې څنګه دننه شوې زما نوم خو به چاته نه ورکوي تا ما سره زما د ژوند لویه ښېګڼه وکړه ما ته دې چانس راکړه چې هغه سړی ووژنم اندېښنه مه کوه زه تا نه خرڅوم اړتیا نشته چې ته هغه خرڅه کړې ښاغلی مساره هر څه درته واضح کولی شم ته له ما سره راشه مخکې شه امیر صاحب داسې نه کېږي باید ښاغلي مسار سره خبرې وکړو رښتیا وایي هغه له موږ نه ډېره زیاته تجربه لري د ځای پر ځای شوي جاسوسانو او د هغو کسانو په اړه چې خپل طرف یې بدل کړی وي تجربه یې ډېره ده په یاد دي چې ډګروال سره یې څه وکړل هغه سړی وتښتاوه په درملو یې مازغه ورته پاک کړل بیا یې ورنه داسې یو قاتل جوړ کړی و چې ان چمتو و خپل قمندان هم ووژني حالا دلته کې نه دا ته څه کوې ووایه ماغزه دې له لاسه ورکړي د عاکف زوی له هغو کسانو سره دی موږ ډېر خراب حالت کې یو ته بیا هڅه کوې چې دا سړی ووژنې څه مې کړي وای هغه سړي هڅه وکړه چې ما ووژني ډېرو کسانو زما د وژلو هڅه کړې
خو ما هیڅ هڅه نه ده کړې چې څوک ووژنم او که زموږ موخه د خلکو وژل وای تر اوسه به مو ډېر کسان وژلي وو هغه وخت به مو د مخکې له وخته زوال نه هیڅ فرق نه و پاتې او دا کار موږ ته هیڅ کومه ګټه هم نشي رسولی هغه اوس یو لوی فرصت دی زموږ په لاس کې هغه نه خبرې اخیستلی شو هغه په خپله ګټه کارولی شو په ثبوتونو سره یې محکمې ته وړاندې کوو د هغه په څېر ټولو کسانو ته یې عبرت ورکولی شو دا هر څه یوازې هغه وخت کېږي چې هغه ژوندی پاتې شي که ویې وژنو بل کس به یې په ځای راشي له دومره پیښو وروسته حیران یم چې څنګه لا هم په دې خبرو نه پوهېږي په اصل کې مسله دا نه ده هغه غوښتل زما اصلیت ښکاره کړي زه یې وګوښولم چې عاکف ته وایم چې زه ملکه یم د کار لپاره اړتیا نشته چې ته څوک ووژنې ما ته به راغلی وې هر څه به دې راته ویلي وو د هغه د غلي کولو یوازې لاره خو وژل نه دي بیا هم هغه بې شرف دا کار کوه ښاغلیه که ویلي وی بیا هغه وخت به عاکف تا ته درغلی و بیا به ما ته راغلی و تاسې لا ښه پوهېږئ چې هغه وخت به څه شوي وو که عاکف خبر شي قیامت به جوړ کړي عاکف هیڅکله قیامت نشي رامنځته کولی هغه هم ستا په څېر او ده سلګونو نورو کسانو په څېر زما کس دی پوه شوې هر څه چې زه ورته ووایم مجبور دی چې هغه ترسره کړي او زما په خبره باور وکړي سمه ده بیا هم ستا دا کار د منلو نه دی د دې کار سزا باید ووینې موږ د قانون په چوکاټ کې حرکت کوو د خپلو شخصي احساساتو او ګټو لپاره کار نه کوو ولې دې دا خبرې هېرې کړې دي خیري ښاغلی مسار چیرته دی لږ مخکې لیلا لټوله د زارات کوټې ته لاړ سمه ده وروره ها له فاتح نه خبر شته تر اوسه خبر نشته په تمه یو رضا امر صاحب چې لاړ شو که رسنیو ته دا خبر ورسیږي چې په دې ځای کې یو نیول شوی کس په چاړه وهل شوی بیا څه کېږي ته پوهېږې موږ ټولو ته به ستونزه جوړه شي پوهېږې په دې کار سره د ټول تشکیلات اور کې وغورځوه تاسې نه پوهېږئ هغه زه وګوښولم ښه نو تاسې پوهېږئ که عاکف په رښتیا پوه شي څه به وشي ها اصل کې به هغه وخت تشکیلات اور کې وغورځېږي ښاغلی مساره خیرات دی ولې دومره په غوسه یې لیلا هیله لرم چې د شوخو لورګانو په څېر د خپل مسار پلار نه وي په غوسه کړی لیلا کومه خبره نه ده هغه د پیکاس موضوع زه ډېر اندېښمن کړی یم ته دا ووایه چې فاتح نه کوم خبره شته او که نه هغوی له موږ نه د فاتح په بدل کې ارزو پیکاس غواړي باید یوه پرېکړه وکړو که موږ وغواړو پیکاس ورکو بیا یې هم نشو ورکولی هغه اوس له مرګ سره لاس او ګرېوان دی موږ نه پوهېږو چې ژوندی به پاتې شي او که نه خو د فاتح لپاره آرزو نه لاس اخیستلی شو هر څنګه چې وي نن وي که سبا وي بېرته به زموږ لاسته راشي ښاغلی مسار پوهېږم آرزو او پیکاس دواړه د دې دعوا لپاره ډېر مهم کسان دي هیڅ یو هم زموږ لپاره د یو معصوم ژوند نه ډېر ارزښت نه لري او کله چې هغه معصوم ژوند د یو 15 کلن کوچني ماشوم وي یعنې زه او آرزو سره تللی شو ښاغلیه البته زه پورته ځای ته اړین ځواب ورکوم عاکفه خدای دې وکړي چې هلته کومه ستونزه جوړه نه شي که وي هم له ستونزو سره اوس عادت شوي یو کوم څوک را روان دی دروازه خلاصه که خلاصه که له ما سره راشه هله راشه تا سره هیڅ چېرته نه ځم راځه زه درته اړتیا لرم ښه شته څه کوې بیا غواړې ماته شکنجه راکړې ډېر غواړم چې شکنجه دې کړم خو اوس له تا سره یو بل کار لرم زه در سره هیڅ چېرته نه ځم ته حق نه لرې چې موږ دلته وساتې موږ څه کړي ولې دلته یو تاسو هیڅ حق نه لرئ چې بې بنسټه تورونو سره موږ دلته وساتئ ما ته وګوره وکیلې خوشې که لرې شه لرې شه ما ته وګوره وکیلې زما خبره ښه واوره داسې
هم زما اعصاب خراب دي ما نور مې لیونی کړه که نه نو دا کوچنی سر به دې له تن نه جلا کړم هوښیاره اوسه پوه شوې هوښیاره اوسه وکیلې دا خو د خربوزو ښار نه دی دلته قانون شته موږ هم حق ونه لرو د تلې په یو خوا کې د عاکف زوی او فاتح او بله خوا کې ارزو ده زما په انده تله مساوي نه ده ښاغلی مساره تاسې څه وایئ زه هم همدا فکر لرم اوس چې عاکف یې له خوب ګوتې نیولی دی دې کسانو نه د هر څه تمه کېږي باید هر څه ته چمتو واوسو باره ته په خیر راغلی تا ویل عاکف که زه هم غواړم هغه لست ماته څوک نه راکوي د لست اخیستلو لپاره لاره پیدا کولی شي تاسې هم مونږ فوټوکاپي سی ډي یا هم ویډیو غواړو مونږ دلته هغه لست کنټرولوو هیڅ ستونزه باید پکې نه وي د لیدو په هیله هو د لیدو ځای لپاره به بیا درته زنګ ووهم ممدوحه صبر وکړه زه اوس څه وکړم خدایه خیر راغلی څارنوال صاحب خیر اوس مهرباني وکړئ دې خوا راشئ مخامخ لاړ شئ بخیر راغلی څارنوال صاحب څنګه مو چې امر کړی و یوه کوټه مو چمتو کړه ډېره مننه محکومین چمتو دي چمتو دي څارنوال صاحب سمه ده تاسې هم دلته په تمه شئ سمه ده ښاغلي راځئ مهرباني سلام خوشحاله مننه خبره اوسې ستړی مه شئ ښاغلیه مننه کوم مدیر صاحب تاسې تللی شئ سمه ده لامل یې څه دی چې تاسې غوښتل له ما سره وګورئ څارنوال صاحب مونږ غواړو د دې ځای خبرې باید په هیڅ ډول د باندې ونوځي د دې لپاره تاسې ته خوندیتوب غواړو تاسې په ما باور کولی شئ دننه حالت ډیر خراب دی هر څوک په هر چا باندې د یوه مشکوک حرکت سره شک کوي که څوک پوه شي چې موږ تاسې سره کتلي دي بیا به موږ ژوندي پرې نږدي هېڅوک به خبر نه شي ډډه اوسئ له خپلو ملګرو سره کېناستو او خبرې مو وکړې د انقلاب پلان په اړه چې په څه پوهېږو پرېکړه مو وکړه چې تاسو ته یې ووایو د نورو زندانیانو برعکس تاسې ولې داسې یوه پرېکړه وکړه موږ دې سازمان ته د خپل دولت او ملت ته د خدمت کولو لپاره دننه شوي وو وروسته د وخت په تېرېدو سره پوه شوو چې په دې کار کې غیر ملي لاسونه هم شته لومړي سر کې دا یو شک و خو له دې پېښو وروسته موږ قانع شوو چې رښتیا دي باور وکړئ 3 شپې کېږي چې سترګه مې نه ده پټه کړې څارنوال صاحب دا ملګري هم همداسې دي تاسې په هر وخت کې د دې پلانونو یوه برخه به یې که نه هو په خواشینۍ سره اوس هغه هر څه درته وایو چې موږ پرې پوهېږو خیرات دی عاکفه وروره عاطفه د اعتراف کوونکو لست ته اړتیا لرم هغه دوستیا داسې څه شوي تر څو چې د ښاغلي راته نه وي هېڅوک هم هغه نسي لیدلی عاطفه زه اوس هغې دوسیې ته اړتیا لرم او رای که ښاغلي ته به زنګ ووهم او پوښتنه به وکړم که څنګه عاطفه هغه فولډر خلاص که وروره څه سوې ته ښې عاطفه څه چې درته وایم هماغه کار وکړه وخت نه لرم هغه دوسیه باید زر واخلم هله سمه ده وروره مه غوسه کېږه او خلاصوم یې خو دا یو غیر قانوني کار دی تاسې په خپله دې هر څه کې ګډون درلود
که ګډون مو درلود دنده مو څه وه؟ زما دنده دا وه چې له انقلاب نه وروسته کوم کسان چې نیول کېږي هغه په سټیډیومونو کې محکمه کړم. سټډیوم کې؟ هو سټیډیوم کې. اوسني حکومت ته نږدې لیکوالان، انځورګران، سوداګران ټول به مو په بېلابېلو نومونو محکمه کول. ان د دې کار لپاره مو د قاضیانو او څارنوالانو لست هم چمتو کړی و. هغوی ټول ما پخپله وټاکل. ان څه؟ موږ غوښتل هلته ګډوډي هم جوړه کړو او په هغه شیبه کې هغوی ټول اعدام کړو او له منځه یې ویسو. هغه وخت مې دې کار ته منطقي فکر کوه. اوس چې په اړه فکر کوم له ځان نه مې کرکه کېږي. ستاسې دنده څه وه؟ ما هغه پلانونه جوړول چې د انقلاب لپاره ډېر اړین وو. د ځینو کسانو وژلو په څېر. ولې مو دا کار کاوه؟ هغوی سره مو فکر یو نه و، په دې پوهېږم، خو ولې مو ووژل؟ نور به د څه لپاره وي؟ موږ یو دروغ وایو، بیا خپله په دې دروغو باور کوو. ان زموږ پرته بل هېڅوک هم باور نه کوي. موږ په دې باور وو چې دا کسان په رښتیا خرڅ شوي دي او همدارنګه اړینه ده چې باید ووژل شي. پوهېږم دا یو لیونتوب و، خو موږ باور کړی و. غواړم هر څه په جزیاتو سره ماته ووایې. د هر چا نومونه، نیټې، وخت، هر څه ووایې. هر څه چې زموږ بس کې وي ترسره کوو یې. او هو تاسې فکر مه کوئ چې دومره کسانو په نیولو مو کار خلاص کړی. اختري ډلې یعنې ځان ناستې ډلې به وخته اوس خپل کار پیل کړی وي. که تاسې پرې پوهېږئ غواړم هر څه نن په څارنوالۍ کې واورم. هرومرو باید درته ووایو. هغه دوسیه دا ده وروره. سمه ده، ټوله دوسیه یوه سي ډي کې ولیکه. زر کوه عاطفه، زر کوه، زر کوه. سمه ده، زه یو ځل دا سي ډي ګورم. راشه دلته وګوره، ښاغلی عاکف او عاطف دي. عاطف ورور به بیا په کوم څه غوسه شوی وي. ته لاړ چې خواړه دې وخوره، زه هم دلته یم. دا سیدي څه کوې ها؟ ما ته وګوره، خوله دې خلاصه نه کړي. سمه ده؟ سمه ده. هېڅ چا ته څه ونه وایه، پام کوه. سمه ده. عاطفه، پوهېږم ته اوس ارامه نه کښېنې. زه چې ووځم زر به دا خبره ښاغلي مسار ته ورسوې که نه؟ څه دروغ ووایم عاکف وروره، والله زما د زړه خبره دې وکړه. ته له ما سره راشه. څه مې کوې وروره؟ لږ څه به ژوبل شي، خو بخښنه غواړم عاطفه. بیا به درته هر څه ووایم. راځه هله نو. خو راځه عاطفه. وروره. الله الله، دوی چېرته ورک شول؟ دا کمره لږ راتاوه که. عاطف بې هوشه شوی. عاکف هم تللی. راځه چې ویې ګورو کومه ستونزه شته. سمه ده. عاطفه وروره، عاطفه وروره، په هوش راشه. په ما څه سوي ها؟ موږ هم همدا پوښتنه کوو. دلته څه شوي؟ عاکف ورور، ځانګړې دوسیه بې اجازې کاپي کړه او لاړه. زه باید ښاغلي مسار ته خبر ورکړم. زه لاړم. ورځه. هله هله بیړه وکړه. ما چېرته بیایې ها؟ وګوره دا کار ستا په ګټه دی. سمه ده؟ د ټولو کسانو د پام وړ. پام کوئ ښاغلی عاکف ته اجازه ورنکړئ چې له تعمیر نه ښاغلی عاکف، تاسې هم اعلان مه اورېده. هیله کوم ماته ستونزه مه جوړوئ. وګوره زمری، باید په ما باور وکړئ. امر شوی. هیله کوم ستونزه مه جوړوئ. ستا هم پوره وړی شوه. دلته څه خبره ده؟ دا ته څه کوې؟ غلی شه، ته خبرې مه کوه. راځه چې زه له دې ځای نه لاړ شو. هله راځه هله. هله مخکې شه.
ښاغلی مسره ښاغلی مسره مرسته وکړئ خیرات دی څه شوي کفرور د پټو شاهدانو او اعتراف کوونکو لیست واخیسته او لاړه فکر کوم همدوسته یې ورکوي باید یو کار وکړو څه وخت ووته 10 دقیقې نه دي سوي سمه ده زه یې حلوم بریالي اوسئ سمه ده هلته به لا دیم درو ورسېږم هو لیستم را سره دی موټر لږ ته ورو وچلوه هسې هم ستاسې له امله دا هر څه زما په سر راغلل خوله دې بنده که غلې کښېنه که نه د باندې به دې وغورځوم آرزو سره یو ځای ووته زه ورپسې یم نه ما ته یې پام نه دی سمه ده زه به تاسو ته خبردار کړم پلار دې راغی ژړا دې بس کړه پلار دې راغی باید خوشحاله شي خوشکه څه چې دې غوښتل هغه مې راوړل ټول دلته دي لومړی سی ډي وروسته له هغه پاتې وایخله خو تر څو چې فاتح خوښه نه کړي آرزو به ما سره وي سمه ده ومې منله صاحب یو کس دا کف خواته را روان دی سمه ده خیر وملید ته ځان شاته مخکره کوه لږ څه وروسته به لاسوهنه وکړو لیست دې واخیست نور نو فاتح خوشې که خبره مه اوږده وه صبر وکړه باید یو ځل سی ډي وګورم صبر وکړه زوی صبر وکړه مه ژاړه زوی لږ څه نور یې وزغم بیا زه درځم وزغمه زمری وزغمه فاتح انجونو په څېر هره دقه ژاړیا کیفه هېڅ دې ښه نه دی روزلی ته دې ځان ته سړی وایې ها زوی مې خوشې کم همدوها یو بل ګام وړاندې را نشي کیفه هم به دې ځان تباه کړي او هم به دې زوی سمه ده سمه ده ارامه اوسه وسله دې ښکته که هر څه سم روان دي ارامه اوسه همدوها امر صاحب کېدای شي دلته حالات ګډوډ شي ته چمتو اوسه خیري څه وکړو همدا چې فاتح خوشې که زه یې پیلوم نور ممدو د تښتې لار نه لري هله نو زر کوه کار مو نه دی خلاص شوی بیړه مه کوه کیفه مونږ خو ډېر وخت لرو خو زه وخت نه لرم ډېر کسان شته چې باید پیدا یې کړم او ورسره حسابي وکړم د هغوی له ډلې یو یې ستا مخې ته ولاړ دی که زور در رسیږه نو راشه زوی مې خوشې که که نه له تا سره بې ځای خبرې نه کوم تر اوسه نه ده خلاصه کړې هله بیړه وکړه سمه ده وروره لږ پاتې دی وروره دا څېړي تشه ده څنګه تشه ده نشته وروره والا چې نشته هېڅ هم پکې نشته موږ سره یې لوبه کړې دا خبره رښتیا ده ما ته دې تشه سیدي راوړې ما سره دې لوبه کړې زه هېڅ چا سره هم لوبه نه کوم ومې ویل تا ته مې اصلي لیست راوړی زه تا غوندې خاین نه یم ممدوحه دروغ وایې
هغه سیډي چې ده تشه ده تا او نجیب عمر خو به ماته لومنې ویښي د لومه په یخېدو د زوی ژوند مې ولې ګواښ سره مخ کړ وبه ویل تا ته مې اصلي سیډي راوړې اصلي سیډي ده خواشینه یم ممدو یو ته کم وی ورته ووایه لږ پاتې و چې په سر دې وبلم تا ته مې دروغ نه دي ویلي لومه مې نه ده جوړه کړې سیډي دې وغوښته در مې کړه هله نو زوی مې خوشي کړه پلاره ما څومره ډېر ژاړې غلی شه نو خیر دی خواشینه یم ممدو که ستا په ځای وې ماشه مې نه کش کړه یو ته کم وی زر کوه وسله دې وغورځوه هله هله یو څوک مې ونیول څوک دې ونیول نجیب عامر نښې ستاسې خواته نیولې وه ورته ووایه چې بخت دې بیدارو که نه نو ویشتلې مې بیا وایلو منت ده او هر کار کې ډېر رښتینی یم دې کارونو نه لاس واخله عاکفه دې لومو کې زه نه لوېږم څه وایې د څه شي لومه د څه شي لومه ممدوحه لکه چې ته په هېڅ نه پوهېږې عاکفه نجیب عمر دې زما ویشتلو لپاره نه ولېږلی ما هېڅوک هم چېرته نه دي لېږلي ممدوحه څه چې ته وایې زه ترې خبر نه یم څه چې دې غوښتل ما هغسې وکړل اوس ته هم زما خبره ومنه که نه کمه کړه هله زوی مې ماته راکړه ځکه چې ماته دې دروغ ووایه زوی دې تا ته نظر کوم مه ژاړه نو مه ژاړه غلی شه صبر وکړه ممدوحه پلاره زوی مې خوشي کړه هر څه چې غواړې ما سره وکړه زوی مې بې ګناه دی زه تا سره څه نه کوم خو ته باید زما خبره ومنې آرزو ماته راولېږه زوی مې ماته راکړه وروستي ځل لپاره یې وایم آرزو راولېږه زوی مې راکړه الله سمه ده سمه ده خاینینو د وطن خاینینو تاسې ولې داسې وکړه مرګ دې وي په تاسو زه یوازې خدای ته حساب ورکوم له تاسې نه هېڅ نه ډارېږم عاکفه ته ته وایم ولې دې تېر شیندلي ولې داسې سوځوې ترې ونی شوی یې هغوی کلابنده وو تېروتنه هم نه منم ورځئ ټول د خپلو ځایونو ته لاړ شي یادئ پلاره ما وژغوره غلی شه غلی شه دا ته څه بلا هلکې ها پام کوه